پرون د اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ وه او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د کتاب نړیواله ورځ پکې نمانځل کیږي او په دې ورځ خلک یو بل ته د مطالعې او کتاب د عامولو په پار کتابونه ډالۍ کوي. د کتاب نړیواله ورځ ده او موږ دې ورځې ته ډېرې شیبې شمېرلې. شکر هغه ورځ را رسېدلې ده. دا ورځ زموږ لپاره ډېرې ویاړلې ورځ ده. په دې ورځ موږ کتابتونو ته ځو، خپل د خوښې او غوره کتابونه اخلو او وایو. یوازې په اخیستلو سره نه، په ویلو سره ډېره مهمه خبره ده. کتاب یعنې یو ورځ نه ده، د کتاب هر ورځ ده. هر ورځ موږ تاسو د کتاب ورځ ده، د لوستنې ورځ ده. خو په بخصوص چې اوسنۍ ټولنه کې موږ تاسو کتاب یعنې ورځ ځانګړې شوې ده، موږ تاسو کولی شو له دې څخه په ښه توګه لمانځنه وکړو، یا هم نور وبلو دوستان ملګري یا هم ځینې فامیلونه کورنۍ حتی کتاب که دوی نشي کولی مراجعه وکړي یا هم راشي دوی کتابخانې ته، ولې موږ کولی شو هغوی ته نږدې څخه وروړو او دوی د لوستنې لپاره. دا په کابل کې د اکسوس په نوم د یو کتاب پلورنځي ګڼه ګوڼه ده چې ځوانان پکې د همدې ورځې د نمانځلو او کتاب پیرلو لپاره راغلي دي. د دغه کتابتون مسؤلین وایي چې هر کال د کتاب نړیواله ورځ په ځانګړو مراسمو سره نمانځي او دغه ورځ په خپلو کتابونو کې هم د ډالیو ورکولو ترڅنګ ځانګړي کمښتونه یا تخفیفونه راولي. اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ ده چې دغه ورځ د یونسکو له خوا د کتاب او د کاپي رایټ د ملاتړ په خاطر په دې نامه نومول شوې ده. څو لیکوال، ژباړن او همدارنګه د کتاب اړوند څه چارې چې د دې نه ملاتړ وشي او د دغو حقوقو ساتنه وشي، څو په دې سره بډاینه منځته راشي او پوره ملاتړ شوی وي. په دې لړ کې اکسوس کتاب پلورنځی هم هر کال دغه ورځ په شانداره مراسمو سره لمانځي چې خپل مشتریانو ته ځانګړي تخفیفونه وړاندې کوي څو وکولی شي ډېری د کتاب لوستونکي په ټیټو بیو سره وکولی شي زیات کتابونه ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې د دغه ډول ورځو نمانځل کولی شي چې په ټولنه کې کتاب او مطالعه عام کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د کتابتونونو او خپرندویه ټولنو لاسنیوی وکړي او دغه ورځ کتاب ته دې د خلکو د لاسرسي په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق‌العاده اغیز کوي په جامعه کې، همدارنګه د کلتوري ودې او همدارنګه د کلتوري صنعت په برخه کې نهایت مهم اقدام دی چې دا د ټولنې د فرهنګي ارتقا سره همدارنګه د معنوي ارتقا سره نهایت مهمه مرسته کړی شي. خو بیا هم دې ته ډېره اړتیا ده چې باید په دغه برخه کې دولت ډېره پانګونه وکړي، دې ته توجه وکړي او لږ تر لږه باید په هر ولسوالۍ کې باید دولت یو مجهز کتابتون ولري. د کتاب له نړیوالې ورځې څخه د نمانځلو په پار دلته راغلي کسان خوښي څرګندوي او وایي چې ورځ تر بلې له کتاب او مطالعې سره د خلکو په خاص ډول ځوانانو لیوالتیا د زیاتېدو په حال کې ده. راغلی یم تر څو یو څو کتابونه واخلم، هغه مې د خوښې کتابونه اوسي. کتاب لکه څرنګه چې په پوهنتونونو کې، مکتبونو کې درسونه د کتاب پر مختزي، همدغه سی ډول عامه خلکو ته هم کتابونه ډیر اهمیت لري، د اهمیت وړ دي ترڅو خلک له کتابو څخه یو څه زده کړي. نن د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې لپاره راغلي یو، ځکه چې دا ورځ په ټول نړۍ کې لکه څنګه زه پوهېږم لمانځل کېږي، نو د دې لپاره چې موږ هم شرکت پکې وکړو، په دې سپېڅلې ورځ کې شرکت وکړو، د کتاب لپاره مو یو څه کړي وي، ځکه کتاب د موږ په ژوند کې یو مثبت رول لري او د موږ افغانانو لپاره خو بیا بیخي یوه غټه خبره ده. کتاب د انسان یو مهم او ښه ملګری دی. دغه راز د کتاب ملګرتیا کولی شي چې تر یو ځای پورې انسان ورسوي. زه دلته له خپل راتګ څخه ډېره خوشحاله یم. نن به ډېر کتابونه وپېژنم او په ډېرو موضوعاتو به خبره سم. څېړونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د هیواد پرمختګ له کتاب او زده کړو څخه پرته ناممکن دی او باید په دې برخه کې لا ډېر کار وشي چې ځوانان په مطالعه او کتاب روږدي شي. کې د ټولو کردار دی، خصوصا د حکومت ډیر کردار دی، ځکه چې الناس علی دین ملوک هم خلک د حکومت په پیروي دي چې علم ته توجه وکړي، کتاب ته توجه وکړي او هغه کتابونه را پیدا کړي یا په نوشته کې یا را ترجمه کړي چې هغه په درد خوري. زما خپله پیشنهاد به امارت ته دا وي
چې موږ نوي کتابونه بکر کتابونه فکري کتابونه موږ ته اسانه نه دي چې ډېر نوشته کړو خو په نوره دنیا کې چې چا ښه کتابونه نوشته کړي امید دی هغو ته ترجمې ته لار هواره سي او موږ ځوان نسل ته د نورو خلکو کامیابیاونو انجازاتو ښه کتابونه هغه په دسترس کې ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت بیا وخت د سرپرست حکومت له رسیدو سره د کتاب او مطالعې په برخه کې له ځانګړو پرمختګونو څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د کاپي رایټ د ستونزې له لیکوال څخه ملاتړ او دغه راز د مطالعې د عمولو په برخه کې تر اوسه ډېرې هڅې کړې او لا هم دوام لري. د کاپي رایټ موضوع په افغانستان کې تر اوسه پورې یوه ستونزه وه لیکن الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دغه موضوع تر ډېره حده پورې حل شوې ده. په تیر کال کې مونږ د کاپي رایټ په برخه کې په لسګونو قضایاوې حل کړلې او ځینې قضاوې اوس هم پرتې دي. یعنې اوس د کاپي رایټ موضوع د امارت په وړاندې یوه له هغو موضوعاتو څخه ده چې ډېره توجه ورته کوي. د لیکوال څخه ملاتړ زموږ اولویت دی. دغه راز که د چا کتاب پرته له اجازې چاپ شوی وي یا د کاپي رایټ نور قوانین نقض شوي وي موږ هغوی ته بشپړه رسیدګي کوو. دلته لیکوالان مراجعه کوي. د یادونې وړ ده چې د کتاب نړیواله ورځ په کابل کې د خصوصي کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو سربیره د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري هم ونمنځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویلې چې هیواد کې د مطالعې د دودولو او بازارموندنې په برخه کې ګڼ اقدامات ترسره کړي دي. احسان الله کریمي CGTN پښتو کابل.